عمران خان نوم علی هغه اکثر گرفتار شي دغه سافټ ویر اپډیټ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو په دې ټایم باندې موږ مری روډ باندې په پورا پاکستان کې احتجاج دی د قران پاک توهین د هر یو مسلمان د لپاره بلکې صرف د مسلمان د لپاره نه نون مسلم هم ډیر داسري چا کې چې د انسانيت وي او څوک چې انسانيت جذبه لري نو هغه د داسې قسمه اکټیویټیز ډیر زیات مخالفت کوي. دا واقعیا چې شوی دا د دینه دی په وجه باندې زموږ د مسلمانانو ته ډیر زیات تکلیف را رسیدلې دی. نو تاسو ته پته را چې د احتجاج اعلان شوی دی نن د جمعې ورځ ده. په دې ټایم باندې ما سره یو پښتون ورور ولاړ دی راځي ردوی سره څو خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها ګوله دار ته وای سنوم دی او سویل بغواړي فاروق خان نوم مې په خبره ما سویل بغواړي دی واقعیت لپاره دا وی غواړم چې دا بار کیږي لکه دې خلاف اکشن نه څوک نه اخلي او نه لکه کوم د سلک گورنمنت والم نه روزي او نه اکشن اخلي موږ له پکار چې موږ ټول روزو او گورنمنت له پکار چې هغه روزي او دې خلاف هم د سیکشن واخلي. دا راته وای څه فیلینګز دي د قران پاک توهین همیشه داسې د ملکونو کې داسې قسمه واقعیت کیږي. تاسو څو گورنمنت له څو وای څو میسج ورکوي څه پیغام ورکوي چې څه قسمه سټریټجی موږ له پکار دي چې دا قسمه واقعیت ودرولې شي. اج گورنمنت پکار چې لکه دې برک کمیونټي او ساز کې کمیونټي ساز کې چې پایې کې لکه دې خلاف ارس کیږي چې لکه غیله پکار چې دې برک دې خلاف اکشن اخلي او نور هغه چې کم ارسري هغه دي کوي. موجوده حکومت تاسو په نظر کې سټپ نه دی اغسته یا ویل څه پکار دي هغه دا پکار چې لکه دې خلاف د اکشن والي ولودي دي. خدای ته وستا ووټ به چا د پاره کې الیکشن وشو عمران خان دا عمران خان عاشق دی هم دی. دا ته عمران خان ولی عمران خان زمو چې کوم لکه عوام دی ټول ته یو رنګي ګوري هغه د غریبانو خلکو مدد کوي ټول ته یو شان ګوري. دا ته وای چې څوک د عمران خان نوم علی هغه اکثر گرفتار شي دغه سافټ ویر اپډیټ شي. اج دا خو کیږي ویره یره دشته کنه نه چې سنیته ولی یره ولی ختمه چا ختمه کړي بس عوام دغه ټول ارسل لکه عوام سری چې عوام ډیر د عمران خان چې کوم د غوي سره مینا اوکې څه پیغام ورکول غواړي د عمران خان سره لپاره عمران خان لپاره دا چې موږ ټول غل ورکو. ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې.